د پکتیا څمکنیو ولسوالۍ معلولین او د شهیدانو کورنۍ شکایت کوي چې له تیرو 4 کلونو راهیسې امتیازات نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي چې د پکتیا شهیدانو او معلولینو چارو امریت امتیازات د نظامی معلولینو او د شهیدانو کورنیو د بایومټریک په پلمه ځنډوي، خو د ملکی معلولینو له ډلې هغه کسانو ته ورکول کیږي چې واسطه او شخصي اړیکې ولري. موږ د 4 نوینه تر 95 تر 99 پورې روپۍ پاتې دي. څوک چې واسطه لري، څوک چې وکیل لري، مالک لري، هغو ته روپۍ ورکړل شوي دي. مظلوم ټول پاتې دی. موږ څه د لوره هیڅ مرسته ما کوي. موږ د معیوبینو او د شهیدانو ورثانو څخه د خپل حق دی روکي. د 4 نوینه چا پاتې دی، چا 15 پاتې دی، چا 9 پاتې دی، دا ټوله پیسې پاتې. د پکتیا د شهیدانو او معلولینو چارو امیر بختیار ځاځی د معلولینو دا ډولې دعوې ردوي او وایي چې د نظامي معلولینو او د شهیدانو کورنیو بایومټریک پای ته رسیدلی او د ملکیانو بیا د کرونا وایروس د خورېدو له ویرې ځنډول شوی دی. بختیار ځاځی زیاتوي چې د روژې تر 25مې به د ټول ولایت ملکی معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د 6 میاشتو امتیازات ورکړل شي. په ملکیانو کې هغه خلک چې په 1998 کال کې له حقوقو پاتې دي، هغوی ته موږ انشاءالله د روژې تر 25مه پورې 6 میاشتني حقوق ترسره کوو. نو ټولو ته رسیږي، په دې کې هیڅ ستونزه نشته. معلولین وایي چې څمکنیو ولسوالۍ کې د معلولینو او د شهیدانو کورنیو شمیر له 400 پورته دی چې د کرونا وایروس او ګرځبندیز له کبله یې ژوند سخت شوی او حکومت یې باید د کلونو ځنډول شوي امتیازات ورکړي. حکمت نیازی، شمشاد تلویزیون، پکتیا.